دا غلام احمد کیدانی چې وی اوله پلا د نبوت دعوه وکړل بیا نو اتباع ته ویل چې زه څه چم وکم نو اوس خو د نبوت کار دی ورکې را کیدانیان چې په پاکستان کې یو ډله ده کافران دي ټول کافران د ختم نبوت منکر کافر دي د نبی علی السلام را وروسته در قیامت کچا د نوی نبوت دعوه وکړ کافر دي امه اتباع کافران دي امه هغه چې د نبوت دعوه کوي هغه کافر دي ام کیدانی کافر دي ام غلام احمد کیدانی کافر ام ټول کیدانیان کافران دي په دې خبره نه مرګ واجب دی واجب القتل دی چې حکومت نه وجني د ری کمزوري ده نور واجب دی مرګ کافر دي دغه کافر دي چې وجني به ذمي کافر نه لري چې توادل کې ذمہ اخسته ده د دې ذمہ نه د قبول د نبوت دعوی کړی ده دا که په اسلامي ملک کافر دی وجني به کافر کده بل ملک راغلی وو په اسلامي ملک ذمہ واخصل بیا اله اخلاص دي دغه څوک چې د نبوت دعوی وکړي دا به وجني چې ارض وي وجني دا ټول کافران دي د قیدانی په نامه چې هر څوک دی پاکستان کې دا کافران غلام احمد قیدانی چې د نبوت دعوه وکړل هغه زمانه کې امان الله خان د افغانستان بادشاہ نو ملګرو ته ویل وای څه چم وکم او د نبوت کارونه راشي هغه ورته یو خط واستوله د کابل بادشاہ ته هغه ته وای چې پر ما باندې ایمان راوړ مرزدوس نبی سویم رسول الله سلام بادشاہانو ته خطونه استو تم خطر واستوه کدا سړی ایمان در باندې راوړي بس کار دی جوړ نو امان الله خان بادشاہ ته خط واستوي امان الله خان به غالبا نو امیر عبدالرحمن خان ما یو کتاب کې لیدلی غالبا امیر عبدالرحمن خان او امان الله خان نو امیر عبدالرحمن خان ته خط واستوي وای هغه د اخوا څخه خط پر شاو ته ولیکل ول انجابیه دا معنا پارتی تور لیدل تراسه دلی راسه بار به خبر سره وک نو خط چرالي د ملګرو تل دا سره توي وا غور تل وې دلی راسه نو دول لاړسم کنه ملګرو تل ورسه ګوندی اسلام بدر باندې ایمان بدر باندې راوړي چې پرتا ایمان راوړي چې د کابل بادشاہ ایمان در باندې راوړي ګر دنیا دې خپل پر یو بل ورشار ملګری باندې برابر شو دای څه لیکلي دی وای انجابیه هغه هغه دا ته لیکل دي قرار دي نو به انج درته جوړه نو برانه سي قرار انج درته جوړو مته ما تراس نو اوس دغه خلک هم د نبوت چمونه کوي